چې کله خلک ژوندي یو دا کړی دوی د غاړو کې کړی واسکټ یې کې 15 جیبه ساتلي خو هېڅ څوک داسې نشته دی چې هغه ځان له په کفن کې جیب وکړي چې زما د اخوا د قبر د پاره ځان سره څه جیب کې څه ویسمه او دې علاقو کې ګرځېدلي هر کلي یو نوم دی دا د پلانکي خان کلی دی دا د بل خان کلی دی نه خان شته نه د خان زوی شته نه د خان نوم شته دا موت ته ښیي چې ګوردار څه د الله دي دا زما ستا نه دي او دا وجه د الله نبي فرمایي و انسان و چې زما مال او زما مال وایي د ده مال هغه دی چې سی وخوړو ختم شو سی واغوسته او یا یې څه صدقه کو بس دا د مال باقي پردی دی نن بالفرض زه څه ناستره څیزونو مالک یم چې زما کور دی الحمدلله یا مې جایداد دی یا مې څه دي خو که زما نه یو ګنټه کې سا وختله نو زما دا ټول مال الله رب العالمین په قرآن کریم صورت نساء باندې تقسیم کړی دی دې وجې نه چې کله خلک ژوندي نو 15-14 جیبه د کور ساتي یو یې دا جیب کړی دوی د غاړو کې کړی واسکټ یې کې 15 جیبه ساتلي خو هېڅ څوک داسې نشته دی چې هغه ځان له په کفن کې جیب وکړي چې زما د اخوا د قبر د پاره ځان سره څه جیب کې څه ویسمه نو موږ مسلمانان اهل توحیدي د دنیا د محبت د لاسه نه آخرت پاتې نشي که په دنیا کې ناره تېره کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي څوک چې د دنیا سره مینه کوي آخرت ته به لږ نقصان رسي معمولي غوندې څوک چې آخرت سره مینه کوي دنیا ته به لږ نقصان رسي خو فآثروا ما یفقه علی ما یفنا هغه سیله ترجیح ورکوي چې هغه ډېر همیشه دی په هغه څیز باندې چې هغه پانی دی دې دنیا کې ډېره مختصره زندګي ده دا وجه چې کله د قیامت پر ورځ باندې الله د انسانانو تپوس وکړي تاسو څومره وخت تېر کړی دنیا کې وایي دوی به وایي چې ورځ یا نیمه ورځ مختلفو ځینو کې الله رسول فرمایلي دي چې دا 80 کاله 80 کاله به دیو ته یو ساخ یا یو مازدیګری ښکاري شي نو هلته زموږ ډېره لویه زندګي ده او د هغه زندګۍ دپاره کار کول غواړي کار د دغه دپاره چې رکاوټ هر شی چې موږ او تاسو رکاوټ د منځ نه لرې کړو الله زموږ او ستاسو په رزق او په مال کې برکت واچوي الله رب العالمین زموږ او ستاسو بچي د قرآن او د سنت عالمان کړي